how to earn money on home، یعنی موږ به په کور باندې پیسې څنګه ګټو. نو په کور باندې پیسې ګټنه خو عجیبه هم ده او ګرانه هم ده چې څنګه به په کور باندې پیسې موږ وګټو. خو کتونکو په کور باندې به موږ پیسې په دې طریقه ګټو چې موږ به چې کم ټایم موږ ټیک ټاک له ورکو، کم ټایم موږ فیسبوک له ورکو، نو موږ به دغه ټایم راواخلو، موږ به په یوټیوب چینل باندې یوټیلایز کو یا امازون داسې نور مارکیټینګ ایپس شته چې په هغې باندې موږ یوټیلایز کو، نو موږ به پیسې په کور باندې وګټو. لکه نن سبا که تاسو وګورئ نو یوټیوب یو ټرینډینګ ایپ دی چې په دې باندې هر څوک راځي چینلز جوړوي او نیو کنټنټس، یعنی مطلب یونیک کنټنټس پیدا کوي، داسې ټاپکس چې په هغه باندې چا ویډیو نه کړي، هغه ټاپکس چې کوم دی په هغه باندې ویډیوز جوړوي او هغه چې کوم دی یوټیوب له ورکوي، نو بیا خاصه ارنینګ د هغوی راځي، یعنی مطلب هغوی چې کومه دی کمایي د هغه نه کولی شي. نو تاسو هم چینلز جوړ کړئ او تاسو د یوټیوب چینلز دپاره کنټنټس هم منتخب کړئ چې هغه کنټنټس چا نه وي یوز کړي مخکې او په هغه باندې ویډیوز ورکوئ، نو انشاءالله بیا به تاسو هم ارنینګ کوئ او تاسو به چې کومه دی په کور باندې پیسې ګټئ. نو امید لرم چې اوس به د یوټیوب چینل هم جوړوئ او کوشش به کوئ چې ارنینګ وکړئ په خپل کور باندې. نو دغه وړوکی شان پیغام و او که ویډیو مو خوښه شوي وي لایک یې هم کوئ او د ملګرو سره شیر هم کوئ. ماله راکړئ اجازت.